زمونږ دغه سکول کې اکثر زمونږ د چم ګاونډ خلک وو چې د غربت له وجې یې په غټو سکولونو کې سبق نشو ویلی، نو هم په دغه سرکاري سکول کې به د ټول کلي هلکانو او جینکو سبق ویلو. زمونږ سره په کلاس کې د شکور کاکا زوی بلال هم و چې داسې لږ ډبوسکي غوندې و، ډېر ښکلی سور سپین ماشوم و او په ټول کلاس کې د ډېرو وړو نه قابل او غلی غوندې و. د چا سره به یې دومره ډېرې خبرې نه کولې. زمونږ کورونه هم د یو بل خواته وو، نو ما سره به یې ګپ شپ لګولو. یو ورځ یې استاد صاحب ته لاس اوچت کړو چې استاد جي اوبو له لاړه شم، نو دې اورېدو سره ټول هلکان په خندا شو او د بلال رنګ زیړو تښتېدو. استاد صاحب ورته هم ډېر په بل انداز ووی آو آو لاړه شه. ما په اول ځل د بلال د خولې نه دا خبره واورېده او په ما هم ډېر عجیبه ولګېده، خو بس انسان دی غلط شوی به وي. بله ورځ سکول ته غټ غټ افسران راغلي وو. زموږ د کلاس هر ماشوم یې پاسولو چې تاسو به څه جوړیږئ. چې کله د ده نمبر راغلو، بلاله چې لوی شي څه جوړېدل غواړئ؟ هغه جواب ورکړو جي زه به ډاکټره جوړیږم. هغه غټ افسر سره سره ټول واړه بیا په خندا شو او ما د هغه افسر د خولې نه دا خبره هم واورېده چې زمونږ استاد ته یې وویل ته سره خو په کلاس کې دریم مخلوق هم سبق وایي. دې اورېدو سره هغه ډېر اوتر شو، خدای خبر چې په ده به د چوټۍ پورې دغه ورځ څنګه تېره شوې وي. اوس خو دغه څو ورځې وشوې چې هغه خو بیخي سکول ته نه راځي. شکور کاکا مې په لاره کې ولیدو، کاکا بلال سکول ته نه راځي، ولې؟ خیر شه. بس وراره پوهه نه یم، خو بس هلک ضد نیولې چې زه نور سکول ته نه ځم. مور یې ورته هم ډېر مینت زاري کوي، خو بس هغه سکول ته نه ځي. هلک دی وهل ټکول ورسره هم نشو کولی، خو بس په دغه مدرسه کې ورله داخله اخلم چې دغه د قرآن شریف سبق خو ووایي که نه. بلال مدرسې ته داخل شو. د مدرسې په سبق کې هم ډېر تکړه و. چې 20مې سپارې ته ورسېدو نو مولوي صاحب به هم کله کله تنګوو، ځکه د هغه خبرې هم هغه شان وې، خو بلال به پرې ځان ننګاره کوو. یو ورځ پته نشته چې استاد جي د کوره ولې غوسه راغلو، خو چې د ده نه یې سبق واورو او دی پکې لږ غلط شو، نو د وهلو سره سره ورته سندونه هم میلو شو چې ته د سبق نه یې، زه چېرته په میدان ګډېږه، ته خو نه ښځه او نه سړی، وزه د مدرسې نه هجړه. نن خو بلال نه د سکول د استاز په شان داسې ویلي چې ډاکټره جوړیږم او نه بل څه، چې بیا ولې دغه قاري صاحب ورته دغه سندونه ورکړل. بلال کور ته لاړو او دا ځل یې کور کې وویل بیبي زه نوره مدرسې ته نه ځم، خپل سبق به کور وایم. ما استاد جي وهي د مور مینه خو مینه وي. هغې هم شکور په خبرو کې پوهه کړو. بلال به سبق کور ویلو او چې کله به سحر د کور د جارو وختو، نو د مور د پاسېدو نه مخکې به ټول کور داسې پاک پروت و لکه تا به ویل چې په دې کور کې چېرته پیغله کارداره جینۍ اوسي. سحر چې به بیبي پاسېده په دعاګانو به سر شوه او بل خوا به شکور شروع کړه چې ښځې د هلک راته تاو رانادت کړو. بیبي به د بلال په سر لاس راخ کړو او په خندا کې به یې وویل چې دا خو زما لور ده. بلال خو به ډېر کوشش کوو چې د کوره بهر لاړ نشي، خو کله کله به مور د پیاز ټماټرو دپاره دوکان ته ولېږلو، نو واپس راتلو سره به مور پرې پوهه شوه چې زما نیازبین زوی بیا چا بهر تنګ کړی دی، او بیا به خپل رب ته په سجده شوه او د خپل بچي دپاره به یې د خوشحالو ژوند غوښتو. د هغه ناسته پاسته د خبرو انداز د هغه په اختیار کې نه و، خو د چم ګاونډ خلکو دومره تنګ کړو چې ژوند یې ورله په اور کې کړو. اوس خو به د کوره بهر هم نشو راوتی، په لارو کوڅو کې به ورپسې خلکو چغې وهلي. یو ورځ یې تره سره د جرمنۍ تماچې کشور کاکا پسې راغلو چې وروره ستا د زوی د لاسه زمونږ په کلي کې عزت خراب شو. داسې وکړه چې دا زوی خو د یا د کوره وباسه او یا یې زه مړ کوم چې خبره ختمه شي.
بلال لکه د پیغلې جینۍ د کوټې د ور په چونو کې کتل او سلګو نیولې وو. سهار چې رڼایي لګېده نو بلال د کولن مارکیټ مخې ته ولاړو، کوم چې په ښار کې د هجړاګانو د ټولو نه غټ د اوسېدو ځای و. هغه ګونګروګان واچول او د بلال نه بلو شو. سهار چې مور پاسېده نو کور داسې خیرن پروت و لکه چې په دې کې بل ها موده چا ژوند نه وي کړی. پلار یې د کلي ټولې کوڅې په یو پښه وکتې، خو د ماښام د تیارې پورې د بلال هېڅ پته ونه لګېده. د مور او پلار خوبونه یې حرام شو. تره یې ډېر خوشحاله و او د بریتو نه به یې یو تاو وویستو او شکور ته به یې ویل د دغه هجړه نه خو ښه شوه چې دا کور په راحته شو. چم ګاوڼ به راپورې هر وخت ملنډې کولې. خو شکور ورته مخ ور واړوو چې روره ستا زوی خالد چې ته یې د 14 کالو نه په خپل غیږ کې ګرځوي هغه چېرته په تا بوج شوی دی؟ دا خو د الله پاک د طرفه ده. ستا زوی معذوره دی، تاسو ورله په خوله کې د تیرو 14 کالو نه خوراک نه ورکوئ. د دې اورېدو سره هغه د کوره ووتو، خو دلته په یو مور او پلار څه تیریږي د دې نه دغه معاشره نه وه خبر. دلته د پلار ملا ماته شوه، دلته د یو مور سینه سورې سورې شوه او هلته د چا ژوند د سرو شنو جامو، د سرخیانو، د پوډرو، د تیزو سندرو، د خلکو د هوس ښکار ته تیار شو. د بلو ژوند همدغه د ګټاګانو په شور کې تیرېدو. یو ورځ د ګاونډي کلي د خان په حجره کې د بداګانو پروګرامو د بلال تره ته چا خبر راوړو چې بلال خو هلته ګډاله راغلی. هغه سره د خپلو زامنو د ټوپکو په لاس هلته لاړو. د بلو په وجود داسې خوله راغلی وه لکه چې یو مزدور د پشکال په غرمو دیاړي کوي او ډېر د زړه په زور یې ګډا کوله. دغه ځوان چې په ماشه ګوته کېښوده نو د ډزو سره ټول خلک یو خوا بل خوا په منډه شو. په دغه چغو او غوغا کې دغه هجړاګان هم ورک شو او په کلي کې دغه خبر لکه د ځنګل د اور خوره شوه چې بلال خپل تره وویشتو. د مور او پلار خو یې هسې هم هره ورځ لکه د قیامت وه، خو د دې خبرې اورېدو سره د هغوی ژوند داسې شو لکه د دوی نه چې څوک لاس او پښې دواړه پرې کړي او په دغه زخمونو ورته د مرهم په ځای مالګې دوړوي. وختونه تېرېدل، مودې واوړېدې، څومره سپرلي لاړل راغلل، ټول خلک د ژوند په زغل یوې منډې اخیستي وو. بلال اوس د خلکو د ذهنونو نه وتی و. پوره موده خو مې نه ده یاده، خو 25 کاله به شوي وي زه یوه ورځ د څه کار په غرض ښار ته تلمه. د ښار د لوی سیګنل سره د شنې اشارې په انتظار ولاړم چې یو سړي لاس را دننه کړو او په دعاګانو شو. خدای مو د اولاد د غم وساته، خدای مو د مور او پلار نه جدا مه کړه. ما چې سر پورته کړو نو یو مانوس شکله سړی چې حجامت یې لږ لږ غټ شوی و او د مخ په کنجونو کې سپین سپین ویښته راوتو ته تیار ولاړو. مخکې له دې چې ما غږ پرې کړی وي هغه په یوه منډه شو او د ګاډو په شور ماشور کې ورک شو. خدای خبر چې اشاره به کله شنه شوي وي، خو ما وی چې زما په ذهن کې چا د دنیا د ټولو چوکونو اشارې تکې سرې کړې.